هغه افغان لوبغاړي چې په ټي سیالیو کې اخیستل شوي درپېژني. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو، یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. په ابوظبي کې د ټي یا الله سعودي د سیالیو د درېیم پړاو لپاره د لوبغاړو ډرافت ترسره شو چې 9 افغان لوبغاړي پکې بېلابېلو لوبډلو واخیستل. دغه سیالیو ته چې ډېر افغان لوبغاړي په ډرافت کې شامل وو: محمد نبي، قیس احمد، ظاهر خان، حضرت الله زازی، محمد شهزاد، نجیب الله زدران، شاپور زدران، شفیق الله شفق او کریم جنت د بېلابېلو لوبډلو له لورې واخیستل شول. د ډیلی بونډس لوبډلې د افغانستان مخکښ او تجربه لرونکی آلراونډر محمد نبي په خپله لوبډله کې شامل کړ. همداراز د ډیکن ګلیډیټرز لوبډلې بیا چټک توپ وهونکی او وکټ ساتونکی محمد شهزاد او همداراز ځوان ورو توپ اچوونکی ظاهر خان واخیستل. د افغانستان چټک توپ اچوونکی حضرت الله زازی بیا مراټا عربینس لوبډلې واخیست او همداراز بل تکړه توپ وهونکی نجیب الله زدران هم دوی په خپله لوبډله کې شامل کړ. ځوان ورو توپ اچوونکی قیس احمد بیا بنګله ټایګرز ترلاسه کړ او تیز توپ اچوونکی شاپور زدران بیا کرناټکا ټوسکر لوبډلې واخیسته. کرناټکا ټوسکر لوبډلې همداراز چټک توپ وهونکی شفیق الله شفق هم ترلاسه کړ. کریم جنت چې د شپږیزې کرکټ لیګ په تیره لوبه کې د سپین غرز مریانو پر وړاندې د شپږیزې کرکټ لیګ د تاریخ تر ټولو زیاتې 120 منډې وکړې په ټي سیالیو کې د ناردرن واريرز لوبډلې واخیسته. د ټي یا الله سعودي سیالۍ د نومبر په 14مه د ابوظبي په زید کرکټ لوبغالي کې پیلېږي او د نومبر په 24 نیټه به پای ته ورسېږي. د نومبر په 14 نیټه د دغه سیالیو د پرانیستې مراسم دی او په 15 نومبر به بیا 3 لوبې ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې مراټا عربینس، ناردرن وایرز، ډیکن ګلیډیټرز، ډیلی بولز، قلندرز، بنګله ټایګرز، کرناټا ټوسکرز او همداراز یوه بله لوبډله هم پکې شته چې اوس ورته یوازې د ټیم اته لوبډلې نوم ورکړل شوي دي. د ټولو جالبه خبره دا ده دوستانو چې په دغه لیګ کې راشد خان نه دی اخیستل شوی. وجه څه کیدای شي لاندې په کمنټ کې راسره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.